که په دې هکله وغږېږئ. او بل دا دی چین فکر کوم غواړي د ایران هم ډېر قوي حمایت وکړي په دغه اوس جنجال کې، وګورو چې شی کېږي. خو په عین وخت کې که افغانستان هم خپل تاثیر لاندې کړي، یعنې دغه اوسنی حاکمان یا دغه افغانستان قصداً هغه ته نه ټېله کوي د چین بلاک ته او یا د روس بلاک ته، یعنې دلته به غرب بیا ډېر اګریسیو نیسي. او زه داسې فکر کوم چې پاکستان که بیا فعال سي او خصوصا دغه د داعش پدیده که دا خلک ډېر هغه ونه کړي، دا به یو بل هغه ناورین نه وي. زه به یو پوښتنه وکړم دغه سربنای صاحب تاسې ټول ویژن صاحب فیضان صاحب تاسې هم په خیر راغلی. صدیقي صاحب پې تبصره به پرې وکړئ. دغه د روسانو په مورد باندې خو سربنای صاحب تاسې به هم لوستي یو د ګرینلنډ خو خپله تختې خیز ده، اما ټوله دغه د منابعو موضوع چې ده په هغه کې دي په د ارتیک کوست کې. او د ارتیک کوست کې دلته خو دغه د امریکای شمالي او د هغوی ترمنځ رقابت ده، ډېر زیات منابع دلته دي. ما ولوستل یو چیرته چې دغه چینایانو یو نوه دغه آیس بریکر چې ورته وایي دا لوی لوی کښتۍ چې دي په یخ کې چې کولی شي قابل د انتقالاتو کې، نو دا یو بحث. او بل بحث دا ده چې په منځنۍ اسیا کې هم دغه د یورو ایژین اکنامک کاریډور چې د کسپین بحیرې نه به هغه ته بلک سی ته او همداسې دوی به سره وصلېږي. نو دا خپله د چینایانو د روسانو نږدې کېدل دي، په عین حال کې چې یو سافت رقابت هم شته. زه فکر کوم دا بحث مې څه لپاره دا تبصره وکړله، که تاسې د چینایانو په هغه کې د غرب حضور په پسفیک کې هم شته چې ملاکا سټریټ خپله تهدید لاندې ده هلته، او خپله په ایشیا په هغه کې په انډو پسفیک کې په هغه په هند په بحر کې دلته هغه ده. دوی خو یو قرارداد هم لري، یو چار جانبه قرارداد په نوم د کوادریلاترال اګریمنټ. نو که د ګوادر مهمه کېږي ویژن صاحب هغه دپاره د چینایانو دپاره، د دې سره د افغانستان اهمیت ډېر زیاتېږي. د افغانستان اهمیت ځکه زیاتېږي چې که چېرته غرب غواړي چې ګوادر پروژه خنثی سي، نو افغانستان یوازینی کار ده چې باید استعمال سي. کیدای سي دا یو فرصت واوسي چې د دې لویو هېوادو دپاره خو اسانه د افغانستان جغرافیه لویه سي، او که افغانستان د غرب بلاک ته لاړ سي، کیدای سي دغه طبیعي جغرافیه بیرته ورته ورکول سي په دغسې یو شکل باندې. غیر له هغه نه خو په موجوده پاکستان کې واوسي، چون هغوی خو تقریبا 50 میلیارد هم نه ډېر زیاته سرمایه ګذاري سوې. هغه یو بحث ده، یعنې ګمان نه کوم چې پاکستان د ریورس وکولای شي چې خپل سیاست هو کېدلی شي دا په تعویق وغورځوي. نو په دې باندې هم تبصره وکړئ دوستان، همداسې سربنای صاحب، ویژن صاحب، ډاکټر صاحب ټول بیا تبصره پرې وکړئ. مهرباني د سربني صاحب لاس پورته د لطف وکړئ مهرباني. او مننه ویژن صاحب. مخکنی خبرې نه لږ مې د یاده وتې وې او بیا د افغان صاحب او د وطندار صاحب تفصیلي بیرته رعایت کړي. دا د کوریډور د واخان هم ډېر مهم دی. دغه یو تقریبا 2018 که 2018 هغه وخت کې د چینایانو د افغانستان حکومت په یو همدغه مسایلو په بحث کې مطرح کړی و چې د زموږ دپاره وایي د واخان کوریډور نه تونل وکړل 6 میاشتې وایي ضرورت دی، 6 میاشتو نه زیات وایي دا کار نه نیسي. په داسې حال کې شاته ډېر تونلونه دي که نه، ډېر غرونه دي، مګر چین سره داسې برمې دي چې هغه برمې بس داسې یو چکش پیچکش یو پیچ وردننه کوي په دې تختې کې، همدغسې وایي موږ په دې دغه کې کوو. دا وایي ډېر اسانه دی، موږ ته دغه ډېر زیات نه لري، قیمت هم ډېر نه لري، وخت هم نه لري. خو مهم دا دی وایي چې کاست بینفټ یې دغه یي که نه، د افغانستان سره د دغه لارې نه په دومره اسانۍ باندې چې یو سړک یا ریل تیر شي د دې تونلو کې، دا خپل ګټه هم لري مګر خطر هم لري، ځکه چې افغانستان هغه وخت کې په سور جنګ کې و او دغه بې ثباتي وایي روانه وړي که دغه اکسس ډېر اسانه، یعنې یو بل زاویې نه چینایانو هغه وخت کې وایي دغه غرونه چې دي دا وایي یو څه تعلیم دی وایي موږ ته چې په دې کې راغلي چې موږ یې د دغه جنجالونه لږ لرې ساتلي یو. نو خو په هر حالت کې هغه مثبت او منفي خپل وخت سره بدلیږي. اوسنۍ محاسبې نه زه نه یم خبر، خو یو شي نه زه خبر یم
چې مخکې افغان صاحب هم وویله د ایران سره هغوی 400 میلیارډ ډالره MOU د پانګونې لري چې دا تقریبا د پاکستان سیپک خو ډېر یادېږي دا 15 یا شپږ چنده غټ دی د سیپک نه د دې قرارداد دغه او دا څومره چې ماته معلومات دي د دغه هغه نقشه د افغانستان نه تېرېږي د هغوی په دغه کې یعنی دغه 400 میلیارډ ډالرو کې نقشه د افغانستان او دې کې مستند په یو ځای کې پراته دي دا مسایل دا تاسو هم د اوس آنلاین پیدا کولی شي تونګشي انیشیټیو ورته دوی وایي تونګشي انیشیټیو TUNXI دغه د جمهوریت د سقوط نه بعد څو میاشتې وروسته په تونګشي ښار کې چینایانو غونډه جوړه کړله دا د اوسنۍ ادارې خلک هم راوغوښتل او دغلته دوی پریکړه وکړله چې د نوي فصل دغه به دغه یعنی دغه سند هم دغه یعنی د نوي فصل سند هم د تونګشي دی دې کې تاسو لیدلی شئ چې د دوی انیشیټیو بچی افغانستان ته په راتلونکي لسیزو کې ډېر جالب سند دی او پبلک دی نو د دوی د ایران سره به دا قصه د افغانستان نو دا یو مسله ده بل مسله دلته دا ده د چین رابطه د نور نړۍ سره دا متفاوته په دې ده چې دا ایست ویست کوریډور دی دا د غرب او شرق لویدیځ او ختیځ خواته دا کوریډور ځي دا ډېر متفاوت دی د هغه کوریډور نه چې موږ دغه یو نیم سل کاله کېږي چې پکې بند یو چې هغه د شمال او جنوب کوریډور دی دغه د درې افغان انګلیس جنگ هم انګلیس د جنوب نه شمال ته راغی او د شمال نه بیرته جنوب ته وتمبول شو د روسانو د انګلیس رقابت هم چې افغانستان باندې و د شمال او د جنوب نه دی ځکه که تاسو متوجه شئ د افغانستان مثلا چې موږ یادو اکثره وایو شمال او جنوب کنه شرق او غرب او لویدیځ او ختیځ موږ نه وایو ځکه چې دا رقابتونه هم داسې جوړ شوي دي چې موږ ته دغه زموږ ذهن کې شمال او جنوب ډېر مهم دی شمال کې یو شی دی او جنوب کې بل شی دی نو دغه ټول پاراډایم د چین دخول سره بدلیږي ځکه چې چین که دغه د سلک رود وخت نه ونیسي د دوی پالیسی په دې منطقه کې ایست ویست دی لویدیځ او ختیځ دا د معادله بیخي بدلیږي دغه د سیمې معادله ډېر بدلیږي دې سره او دا یو څه طبیعي دغه هم لري په دې باندې یو نوبل پیس پرایز وینینګ دغه هم دی اقتصاددان دی په خاطر ترک دی حاجي مغلو د په د باندې لیکنې هم کړي دي ډېرې د کتاب دی دلته یو بل ملګری هم دغه سړی ډېر یادوي خو هغه لکه چې فکر کوم سرسري ویلی دی دا کتاب هغه خو باندې نه دی پوه شوی د مسلې نو د حاجي مغلو چې دی د همدغه د نړیوال اقتصاد او سیاست باندې د جغرافي د فاکتورو څېړنې کړي دي ډېر جوړ او د نتیجه دا ده چې د کوریډورو کې شمال جنوب کوریډورونه همیشه ناکامیږي ولې ناکامیږي د ختیځ او لویدیځ په مقایسه باندې ځکه چې شمال جنوب کوریډورونه د څو اقلیمونو تیریږي او چون د څو اقلیمونو تیریږي د څو فرهنګونو نه هغه باید تیر شي چې دا کمپیټیبلیټي نه لري ځکه چې هر اقلیم خپل فرهنګ هم جوړوي ځان ته د فرهنګونو اقلیم سره ډېر تړلي اوس که تاسو د روسیې نه جنوب هند پورې کوریډور جوړوي تاسو باید د 4 کلایماټیک زونز نه تیر شئ په شمال کې هلته هغه ټایګا زون ورته وایي که نه ډېر وچ یخ دی هلته بیا ټمپریټ زون راځي بیا اریډ زون راځي دغه سمی اریډ او اریډ دغه وچه بیا لاندې د تراپیکل دغه په هند کې راځي 4 اقلیمه دي دا 4 اقلیمونه چې تاسو شمال جنوب کوریډور کې اقتصادي سیاسي کوریډور نه تیریږي تاسو د 4 نوع د فرهنګونو نه باید تیر شي او دا ډېر یو لوی جنجال دی مګم ایست ویست کوریډور لویدیځ او ختیځ کوریډور دا اکثرا یو اقلیمي زون نه تیریږي ځکه چې شرق او غرب خواته اقلیم نه بدلیږي نو تاسو دغه قندار نه که شروع کړئ دغه اقلیم همدغسې روان دی تر مراکشه پورې نو دا ځکه یو کلچرل زون نه تیریږي او دغه پخوانه د سلک رود کامیابي هم همدغه کې وه چون یو کلایماټیک زون نه دا تیریده نو د یو فرهنګ یو دغه کې د اکونومیک کوریډورز بهتره جوړي نو دا یو ډیر جوړ بحث دی په دې باندې حاجي مغلو خپل
نوبل پیس پرایز هم ګټلی دی. متاسفانه یو چا څو ورځې مخکې ترېنه نقل وکړ، په بل سپیس کې ناست دي، هغه غلط نقل یې د دې سړي نه کړی و. نو په دې کوریډورو رقابت کې دا فاکټورونه ډېر مهم دي، او د دې ایران کې د پانګونه د چینایانو دا یو نوی ایست ویسټ کوریډور دی، ډېر جالب دی. ماته د دې څېړنې موږ او تاسو ته زیات ځکه مهم دي ځکه د دوی نقشه د افغانستان نه تېرېږي، او دا په دې تونګ انیشیټیو کې دوی اظهار کړی هم ده په دې کې. مننه. سفیر صاحب دلته یو سوال کوم. ټونکس انیشیټیو چې اوس ما ولید کنه دا ټونک شي دا خو اوس وګوره مغه دی چې ورته افغانستان بالکل په دغه د چین او د روس او دغه بلاک کې هغه کړی دی کنه، ورته ښکاره لیکلي دي چې دا باید یو اس لیډرشپ کې نه وي، پوه شئ وروره، او دغه ریجنل کوآپریشن باید وسي. یعنی صحیح دی چې دکې د افغانستان ګټه ده، په خو کله چې ته د هغه ویسټرن پرسپیکټیو ته ګورې، لکه یو خبره که زه ډېر دلته وکړم هغه دا دی، یعنی داسې ویل کېږي چې دغه د بلوچانو تحریک هم مستقیما سپورټېږي که نه. دا خو ښکاره خبره ده، ور سړی که لږ پې لږ ژور فکر وکړي هغه دی. یعنی دغه شی به افغانستان ته انتقال نه سي. ډېر لنډ، ډېر وبښئ افغان صاحب، ډېر لنډ ویژن صاحب، ډېر وبښئ. ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړه افغان صاحب. همدغه مسله ده، دغه مشرقي او مغربي کوریډور، ایست ویسټ کوریډور په چی باندې ماتیږي؟ په یو نورت ساوت یرغل باندې، چې دلته یو نورت ساوت انکرژن چې ورته وایي، او دا هم د افغانستان او بلوچستان بالکل وبښئ، ستاسو خبره مې قطع کړې. ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړه. مننه د وخته افغان صاحب تاسو د هغه خبره یاد کړه. دوی خبره یاد شوي، زه به اول د دې نه شروع وکړم، د اروپا او د امریکې، بیا به بعد د هغې نه د چین او روسیې باندې، او معلوم داره د افغانستان خو یې هسته ده. د زه فکر کوم چې کاناډا نسبت له اروپا نه په ښه موقف کې ده د امنیت له نگاه نه، او منابع اروپا حتی بیخي د تیوریګانې اوس جوړې شوي دي، هغه ریسورس کرس تیوریګانې چې ورته وایي چې که ریسورس ولرې ته یرغل لاندې راځې، استعمال لاندې، او که ونه لرې بیا کوشش کوي چې ځان ته ریسورسز پیدا کړي، او یا صنعتي اقتصاد ځان ته جوړ کړي، لکه جاپان، لکه اروپا د منابع نه درلودې که نه، نو ځکه ولاړه ټولې نړۍ ته منابع پسې، لیکن صنعت یې درلوده. له دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته اروپا خو د امریکې په زور جګړه وګټله، او امریکا یې تاس شوله د شوروي اتحاد سره. له هغې نه وروسته اروپا نسبت د دې نه چې د امریکا ملاتړ وکړي، چې په ظاهره یې کړې ده په ځینو جنګونو کې، دغه د ناټو هغه مجبوریت له وجې ملګرتیا او همکاري ورسره کړې ده، خو په داخل کې ډېرې هڅې کړې دي چې باید د امریکا سره یو رقابت هم ولري.